السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو داسې طریقه در پیژنم چې تاسو په موبایل کې دا درې سیټینګ کړلو پیژندلو سره به ستاسو دا ویډیو ډېره زیاته د خوښې وړ وګرځي. دوستانو، د دې نه مخکې یوه هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ نو هیله در څخه کېږي د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه نو د لایک بټن هم در سره ووهئ. ورځو د درې سیټینګ ته چې دا درې سیټینګ تاسو زده کړئ نو ستاسو لپاره د دې زده کول ډېر زیات ضروري دي. تر ټولو اول که چېرته غواړئ چې زموږ په موبایل کې کم نمبر سیو نه وي هغې ته زموږ موبایل څخه څوک ټلیفون کیږي تاسو کړئ نو موبایل به هغه نمبر ته نه کیږي. تاسو پوهه شوي وئ چې ستاسو په موبایل کې کم نمبر سیو نه وي تاسو هغه نمبر ته موبایل کوئ هم خو نه به کیږي. د دې لپاره دوستانو یو کوډ دی، تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیډ ته لاړ شئ. دې ته د تلو وروسته تاسو په هغه کې یو سټار 1.10 ډایل کړئ. هغې وروسته دلته کې تاسو ته ښکاري داسې اپشن به راشي. اوس چې تاسو په موبایل کې کم نمبر سیو نه وي هغې موبایل ته به ستاسو د موبایل نه ټلیفون نه کیږي. که چېرته دا سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ بیا چاته ورکړئ هم نو هغه به موبایل ستاسو د موبایل څخه نشي کولی. که چېرته غواړئ دغه کوډ چې کوم دی بیرته کلاو کړئ نو 1.10 بیا ډایل کړئ نو د دې هغه ختمولو لپاره بیا همدا کوډ تاسو استعمالولی شئ. اوس ورځو دوستانو دوهمې طریقې ته چې ستاسو لپاره پیژندل یعنې ضروري هم دی او خوندور هم دی. ورځو دې طریقې ته چې څنګه کولی شئ د یوټیوب ویډیوانې تاسو پلی کړئ. مثلا تاسو یو نعت پلی کړئ هغې وروسته بیک هوم بټن داسې ځي ته راشئ. ستاسو هغه د یوټیوب هغه ویډیو په آډیو کې ستاسو موبایل کې پلی وي. نو د دې طریقې لپاره به تاسو کروم بروزر ته لاړ شئ. کروم بروزر ته د تلو وروسته به دوستانو تاسو د ګوګل په کروم کې ولیکئ www.youtube.com به ولیکئ. youtube.com لیکلو سره به تاسو دوستانو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. ډیسکټاپ سیټ اپشن به آن کړئ. هغې وروسته دوستانو کومه ویډیو چې تاسو پلی کړئ لکه مثلا دلته کې څه نه څه لوډینګ کی نو دوستانو دلته کې به تاسو ښکاري موږ یو ویډیو پلی کړه. که اوس موږ هوم بټن ووهو نو بره به تاسو ته ښکاري د دې پلی کولو سټپ کولو اپشن به درکوي. بالکل تاسو د یوټیوب هره ویډیو په آډیو کې په دې طریقې سره اورېدلی شئ. ورځو دریم سیټینګ ته ګوګل میپ به تاسو پیژنئ. ګوګل میپ چې به تاسو ته معلومات وي چې دا د یو ځای معلومولو لپاره استعمالیږي. نو که چېرته غواړئ ګوګل میپ مونږ استعمال کړو په ګوګل میپ کې مونږ کوم سرچنګ وکړو هغه هسټري دا ګوګل میپ کې سیو کیږي. که غواړئ چې مونږ کوم سرچنګ کوم څه چې پکې وکړو زموږ ډیټا چې کومه ده هغه سیو نه کړي نو د دې لپاره به دوستانو تاسو ګوګل میپ کم ایپ چې ده کله مو چې دا آن کړو هغې وروسته به دلته کې تاسو ته ښکاري ستاسو د جیمیل یا تاسو کم پروفایل تصویر چې وي لوګو د هغه ایکون به ښکاري په هغې باندې به کلیک وکړئ. کلیک کولو سره دلته کې به تاسو ته په سیټ کې ټرن آف اوس درکوي خو ټرن آن اپشن به درکوي. داسې اپشن به وي په دې باندې چې کلیک وکړئ نو ستاسو ته به بیا په دې طریقې سره راشي. که چېرته بندول غواړئ ټرن اپ باندې چې کلیک وکړئ نو ستاسو کوم هغه چې دی هغه به بند شي. نو دا و د موبایل لپاره درې خوندور سیټینګ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.